ننګرهار والي حیات الله حیات د تلې په 13مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د شکایتونو کمیسیون عمومي رئیس عبدالعزیز اریایي سره د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو په موخه په ملکي نظامي او لوجستیکي برخو کې بشپړ چمتووالی لري. د دې لیدنې پر مهال د شکایتونو خپلواک کمیسیون یو شمېر کمیشنرانو د ننګرهار ولایت مقام او ولایتي شورا مرستیالانو، امنیه قومندان، ملي امنیت ریاست مرستیال، جلال آباد ښاروال، استناب محکمې او پوهنې ادارو رئیسانو او یو شمېر نور شتون درلود. د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون عمومي رئیس عبدالعزیز اریایي وویل د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو وړاندې د ټاکنیزو چمتووالي په موخه د هېواد زونونو ته سفرونه پیل کړل چې دا لړۍ له ننګرهار څخه پیل کړه. هغه زیاته کړه د دې سفر پر مهال د شکایتونو ولایتي دفتر، ټاکنو کمیسیون، بېلابېلو ارګانونو، مدني فعالانو، سیاسي احزابو او یو شمېر نورو سره د ټاکنو ترسره کېدو اړوند موضوعاتو په اړه ناستې لري. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون عمومي رئیس ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د شفافیت په موخه د قربانۍ په ورکړې سره خپل ورور د ولسي جرګې له نمایندۍ څخه تیر کړ او هیله یې وښوده چې د هېواد ټول چارواکي په ټاکنو کې د عدالت او شفافیت په موخه ورته اقدامات ترسره کړي. نوموړي ویل د شکایتونو کمیسیون دا ځل د رای اچونې په ټولو مرکزونو کې خپل استازي لري او ډاډ یې ورکړ چې د شکایتونو خپلواک کمیسیون ټولې پریکړې د قانون په چوکاټ کې په قاطع ډول ترسره کوي. هغه د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو په موخه د حکومتي مسؤلینو، مدني او سیاسي نهادونو همکاري، د بیومتریک سیستم فعالېدل او په هر مرکز کې د شکایتونو کمیسیون استازي شتون مهم یاد کړ. ننګرهار والي حیات الله حیات د شکایتونو خپلواک کمیسیون عمومي رئیس په مشرۍ د راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې د ټاکنیزو تدابیرو څخه د څارنې سفر یې له ننګرهار څخه پیل کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې ولایت کې په ملکي، نظامي او لوجستیکي برخه کې د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو په موخه بشپړ چمتووالی لري. هغه له نمایندۍ څخه د خپل ورور څنګ کول، د ملي امنیت ادارې له لوري د زرګونو سټیکرونو او جعلي تذکرو په تورې د کسانو نیول، ټاکنیزو کمپایني غونډو ته د امنیتي تدابیر برابرول او یو شمېر نورې کړنې شفافو ټاکنو ته د ولایت مقام د رهبرۍ او اړوند ادارو د ژمنتیا په معنا وبلل. ښاغلي حیات وویل د شفافو ټاکنو ترسره کېدو په موخه یو شمېر نور تدابیر هم په پلان کې لري چې ډېر ژر به پرې اقدامات ترسره کړي او د جمهور رئیس په لارښوونه یې په دې ولایت کې له تېرې ورځې د احضاراتو له پیل کېدو څخه هم خبر ورکړ. د دې ناستې پر مهال ننګرهار امنیه قومندان او ملي امنیت ریاست مرستیال په خپلو خبرو کې ترسره شوي فعالیتونه شریک او له چمتووالي څخه ډاډ ورکړ.